إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تطورا تمك باني أواني قوة عبادت كده هتا مكة كتاب الله شريف مبارك وهداية والي تطور حلم دبارات زیادہ کعبہ کی کمزے نوح علیہ السلام بوقت قرون تک قبلہ ہوتا بیت اللہ شریف نوح علیہ السلام کے زمانے کو جگہ قبلہ کر کی تمام دنیا بانی کو بانی نوح بنا لے مداغے کو جگہ کی کمزے پورے دنیا گھر کو شو تباہ ہوا بیت اللہ شریف عمارت ہم کرو ہوتا داغین اکت کی کمزے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تا اللہ کو کمبانی دوبارہ کی کمزے تعمیر کا یاد آگے جو امت ابراہیم علیہ السلام امت قبلہ ہوگا یاد آگے جو امت بنی اسرائیل چکم انبیاء علیہ السلام تعبود کا قبلہ اللہ تعالیٰ بکل مقدس بکل قولنے قرد بیت اللہ شریف بیت المقدس اللہ تعالیٰ تو سلیمان علیہ السلام کو دلے بنے خبر کرو بیت اللہ شریف آبادی جو ہو رہا نو اللہ ادھر قبلہ وغیر گیا اور بکار جو مفسرین قول دارو اتقاد انبیاء علیہ السلام سکم تکم اسرائیل ویشیب امتار ناسی طریقہ وقتر سکم مقدس تاکینی محمد و ایسیسم دے نبیت اللہ ترازانی مقدس سکم مقدس فداسی طریقہ بانی سکم دے آغوب عبادت کرو دارنگی دا اللہ محکم مطابق بمومنانو سکم توڑکیا ہونے بیت المقدس تکو لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تسلق وائش شکم دے قرآن اللہ آیات راولی کو نبی اصلاح والسلام کا قد نرا تقلب وجهك في السماء ایک پیغمبر ممکن اتا لرا سے بار بار آسمان طرف تمک کر دے وہی انتظار کے شکل بقبلت خانہ کعبہ تمام قبلہ کر لی تو اللہ نے مستحفہ جتن دے مرضی کو رکھا اور طرف کلمت ہو گروا طرف بیت اللہ شریف پانی اللہ فرمائی مشرکین مکہ چکم دا مکی مشرکین یا اہل کتاب یہود و نصارا اگوی دا کو پیغمبر شروع کیا ویتاکین اسلام سرنگی دین دے جکل یا طرف تا منظرہ کے اکل اکل طرف تا کہتا نبی علیہ السلام مستقین یا جمع ذکر موز جوت مدینہ منورہ کی تقوی مسجد قبلتین اور سویدے حدیث بیت المال بیت اللہ بیت المقدس قرآن بیت اللہ کرے یہ دلیل دادین صحیح نے دیکھلی اعتراض کر رسول ہے کل یہ طرف تم اس کے اکل اکل طرف تدر خانہ کے طرف قبلت کی کمزور بیت المقدس ہوا اور دارنگی اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو امت کا پارا مقرر سے قبلہ بیت اللہ کو ندارنگی بھی اعتراض جو ہو کہ ندازہ ہی مسلمانان بھی کلوہ طرف تر کلبان طرف کا موجود ہے خدا قبلے تبدلی دون اللہ جدید اعتراض یا وقت نور اگلے وقت نور وقت دو اللہ تعالیٰ جدید اعتراض سے کمزور و علم نزد مخشن اللہ مسلمانان سے چیز قیم راروان رضر چدا مشرکین ہونے و یہود دوم دا قبر کئی یہ سیقول الشبان زردے کی اعتراض دے کی کمکل غرص کسی شویدی چوگر مول دا مومنان دا قبل اقبلنا نتو دعا اے پیغمبر زما و طوا قل للہ المشرق والمغرب اے بی عقل اللہ لرا اختیار دا مشرق دے اللہ لرا اختیار دا مغرب دے چالے کے خوخ جینو اللہ ہدایت ورکی پسم اللہ اربانی روان کی مخی دا اللہ پہ صلوہ کی تاسو بیت المقدس تموس کوئی دا اللہ حکمو من با آغا طرف تموس کورو وز دا اللہ حکم دے چی مخ بیت اللہ تو گرزوان منگا مخ بیت اللہ تو گرزولو منگا اللہ دا حکم چی کم دے من انکیو دا اللہ دا حکم انتظار کونگیو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً اللہ فرمائی دارنگی گرزولی من تاسیو ٹولگی غورا دا پار لدی چشی تاسو گوان پنور خلق باندے اللہ فرمائی سرنگی جستازو اے مسلمانانو قبلہ غورا دا سرنگی جستازو قبلہ غورا دا
او بهتره دا دارنګ تاسو افضل غوره امت یې په نور امتونو باندې. او د دې کمال یو وجه دا ده چې د ورځ د قیامت راشي نو تیر شوي خلک یعنی پخواني امتونه به انکار وکړي د پیغمبرانو د دعوت او د تبلیغ نه. د خپلو پیغمبرانو به انکار وکړي چې موږ ته پته نشته چې دوی موږ ته دین راوړی دی او که نه دی. انکار به وکړي، نشته یې راوړی. موږ ته هېچا هدایت نه دی رارسولی. موږ ته خبر د کومې خبرې په کومه خبره موږ ته سزا او عذاب راکړي. نو الله پاک به امت د نبی علیه الصلاة والسلام راولي. د نبی علیه الصلاة والسلام امت به ګواهي ورکړي په دې باندې چې او دا پیغمبران دې قومونو ته راغلي او تاسو دروغ وایئ. ضرور تاسو پیغمبران راغلي، کتابونه آسماني راغلي. رسول الله مبارک به په خپل امت باندې ګواهي چې بالکل زما امت رښتیا وویل. نو دغه مخکیني امتونه کافران به الټه دعوه وکړي چې تاسو زموږ نه وروسته راغلي یئ، څرنګه تاسو په موږ باندې دعوه کوئ. نو دوی نبی علیہ السلام امت بوته چې موږ ته قرآن راغلی و. قرآن کې موږ دا د ټولو انبیا علیه السلام د ژوند حالات بیان کړي. پیغمبر موږ ته راغلی دا ټولې خبرې موږ ته کړې او په دغه آسماني کتاب باندې زموږ ایمان او په دغه پیغمبر باندې چې کوم دی زموږ ایمان او په هغې زموږ تصدیق دی. نو دارنګې دوی به تکذیب وکړي. الله موږ ته قرآن را لېږلی دی، دا ټولې خبرې موږ ته کړي دي. اوس سړی نه مني، قرآن نه اوري، قرآن ته غوږ نه ږدي، دا خپل کمی دی. الله فرمایي وما جعلنا قبلة الذي، الله وایي هغه مخکینی واقعه تکراروي چې یقینا قبله خو ستا کعبه وه، لیکن څو ورځو دپاره بیت المقدس موږ مقرر کړی دی دپاره چې وګورو چې څوک قایم پاتې کېږي په تابعدارۍ ستا کې او څوک ګرځي ستا د دین نه نفرت کوي او مخالفت کوي. یعنی د دې کې به الله تعالی د منافقانو د یهودیانو هغه دغه به ښکاره کوم چې دارنګې کم خلک ستا ملګرتیا کوي د بیت المقدس کې. خو حکمت دا و چې د یهودیانو خو دغه قبله هغه وه، بیت المقدس وه. اوس چې کوم دی نو د دې په کتابونو کې د دې خبرې تذکره وه چې نبي آخر زمان به راځي او د هغه کعبه به چې کوم دی بیت الله. الله په دې ځای کې موږ دا امتحان کول لنعلم من یتبع الرسول، چې څوک د پیغمبر په تابعدارۍ کې پاتې ممن ينقلب على عقبیه، او کوم خلک د پیغمبر په تابعدارۍ نه انکار کوي، دوی نه ګرځي. وان كان لكبيرة الا على الذين، اگر چې دا ګرځېدل ډېر ګران خلک دغه د خلکو اعتراضونه خلکو به شک شبهات کول چې دا څنګه مسلمانان دي کله هېڅوک کله داسې مسکوي. خو الله وایي الا على الذين هدى الله، چې کوم مسلمانانو هغوی بالکل په دې کې دغه نه دی کړی، کلکې پکې نه دی کړی چې څرنګې نبي علیه السلام حکم وکړه چې ستاسو خانه کعبه بیت الله شي نو فوراً د هغه سره وګرځئ. وما كان الله ليضيع ایمانکم، او نه الله پاک چې ضایع کول ستاسو ثوابونه. مطلب دا دی چې څوک په دغه مخکینۍ قبلې کې په 14 یا 18 میاشتې په صحابه کرامو پات شو، هغه مونځونه بیت الله ته کړي دي، یا د کومو ژوندو چې کوم عبادت کوي دغه بیت الله ته، نو د دوی به خیال دا راتلو چې کېدای شي یاره زمونږ دا ثوابونه وګورې وړه. الله وی نه، مخکې د الله حکم و چې همدغه قبله ده، نو الله یې دغه ثواب په خپل ځای باندې دی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، نه دی الله چې برباد کړي ستاسو ثوابونه مونځونه، بلکې اوس هغه حکم منسوخ شو او دا دقین الله بالناس، یقینا الله پاک په خلکو شفقت کوونکی رحم کوونکی دی. هغه مخکینی حکم ختم شو، بیت الله ستاسو قبله شو. د نبی علیه الصلاة والسلام حالات قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقینا مونږ وینو تعالی را چې بار بار د ګرځې خپل مخ اسمان طرف ته. نبی علیه السلام به بار بار اسمان طرف ته کتل. د وحی د فرشتې انتظار و چې زما خو زړه خواهش دا دی چې زه پخوانۍ نیکنۍ قبلې ته بیت الله شریف ته چې کوم دی مخ واړم. نو الله حکم فلنولینک قبلة ترضاها، زر دی چې ته به وګرځې دا خپل مخ هغه قبلې ته په مانځه کې چې ته پې خوشحاله یې، ترضا ته پې راځي، ته پې خوشحاله یې. نو الله ولی وجهک شطر المسجد، اوس داسې وکړه چې وګرځې دا خپل مخ په طرف د شطر، یو شطر ته ویل کېږي طرف ته، لکه اوس چې مونږ لمونځ کوو نو مونږ ګوره په شطر کوو، شطر ولې ته ویل کېږي لکه د نور کې چې په ژمي کې چې کوم نور د ژمي او د اوړي چې په کوم ځای کې پناه کېږي د دې په دې منځ کې چې څومره فاصله ده دې ته شطر ویلی کېږي.
لکه قبله خو ورکوټه کوټه نه ده که موږ هغې ته مخامخ ودرېږو نو څوک به ودرېږي خو الله شطر ذکر کو چې کوم ځای باندې د اوړي او د ژمي نور پرېوځي لکه د ژمي نور په یو ځای د اوړي په بل ځای باندې او د دې په مابینځ کې چې کومه فاصله ده نو دا قبله ده دا شطر دی نو دا الله حکم وکړو چې تاسو اوس بیت الله شریف کې هلته مکه مکرمه کې او بیت الله دی او هلته به ته بلکل سیده بیت الله ته ودرېږي هلته به شطر نه هلته مخامخ ودرېږي نو دارنګې الله فرمایي چې تاسو وګرځئ د خپل مخونه په عبادت کې په مانځه کې شطر طرف د بیت الله ده وان الذي اوتوا الكتاب او هغه کسان چې ورکړل شوي دي کتاب تورات یهود او نصارا دي ليعلمون انه الحق دوی په دې خبره ښه پوهېږي چې دا قبله د مسلمانانو حق او سجده ولې د دوی په خبرو په کتاب کې د دې خبرې تصدیق شو چې د نبي اخر زمان قبله بیت الله ده په دوی ضد راواغستو نه مني خو ځان له خبره ده ضد داسې شی دی چې بیا حق ته هم باطل وي والله الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نه خبر هغه عمل چې تاسو کې بلکې الله دې با خبره دی سيقول السفهاء زرد چوبوي قمقل خلق زرد چوبوي قمقلانو بيقفا من الناس دخلقنا دا خبران ما والله چکمی خبر وګرځول دا مسلمانان ان قبلتهم الذي د قبل اخبرنا الذي داغ قبلنا كانوا چودا مسلمانان عليه تمسكون کی قل ورتوا پیغمبر لله المشرق ورتوا د الله په سیاق مشرق او مغرب دین يهدين لار هدایت ورکړي من یشاء چاله جوړي الله الى صراط يهدي هدایت ورکړي یعنی لار کوي من یشاء چاله جوړي الى صراط مستقيم اغلال سمیتام یعنی طرف د الله سمیت شي دین او د قران او سنت لار ده وکذالک هم دغرنګین جعلناکم غرغوری تاسو امتن یو ټولګي یو امت وسطن غرا او بهتر امت لتكونوا لدپارا چې تاسو اے د نبی علیہ السلام امت د دې لپاره چې تاسو شهدا گواهان علی الذی پنور خلق باندې پنور امتون باندې ويكون رسول او چې پیغمبر علیہ السلام علیکم تاسو باندې شهیدان گواه ان تاسو د گواهی مضبوطولو لپاره نبی علیہ السلام تاسو د گواهی لپاره گواهی ورکړي وما جعلنا قبلة الذين او نو ګرځول موږ قبله هغه قبله کوم چې ویتا علی هغه ته مسکون کې چې بیت المقدس ته الا مگر د دې لپاره لنا لما چې مخکارکو د دې لپاره چې مخکارکو مناسو یتبع رسول کتابداري کوي د پیغمبر علی السلام ممن دعا خلقنا ينقلبو چې هغه ګرځي علا کې به په خپل پوند باندې د دین الله وان كان توقنن دا ګرځیدل د بیت الله شریف ته لکبیره خامغه قبله طرف ته ډیر ګرانو الا مگر نو ګران علی الذين پاکستان باندې هد الله هدایت تکړه الله پاک چې مسلمانانو او تګرانانو بس پورن تاوش وما كان الله او نه دی الله پاک لزیا چې برباد کی ایمانکم ایمانونه تاسو نه ثوابونه تاسو ان الله یقینا الله پاک او بالناس بخلق باندې لرؤوف خامخا شفقت کوونکی رحیم او مهربان دی قد نرى یقینا موږ لیدل پیغمبران تقلبا چې اړه راوتان وجه تخفل مخلرا في السماء اسمان طرف ته بار بار وکتل فلنولینک زرد چوب کرده من تالرا قبلتن اغا قبلیتا ترضوا جتب خوغیت بخوشالین فولی اگر جواب جهتن بالمخلران اگر جواب بالمخلرا شطر المسجد الحرام فترد مسجد حرام بانی مسجد حرام دی گیر کافر کم دو بیت اللہ شریف نکم جماعت تے وحیث ما کنتم کم دو چیئتا سے مسلمانانو فولو وجوهکم وگر اخفل مغنا شطرو پا طرف دا قبلی بانی جہر طرف کی پا کم دو دنیا پا کم کونا خو په طرف د بیت الله به تمخ ګرځي ځکه موږ وایو قبله تمخ کول شي فرض دي مانځ کې دا وایو وان الذين يقيننا كسان اوتوا الكتاب ورکړل شوی دی کتاب ليعلمون خامخا دوی خبويږي ان اولاقو چې دا ګرځیدل بیت الله شریف ته دا حق دی ورشتنی دی من ربهم د طرف رب الله وما الله نبي الله پاک وغافلنا خبر ما يعملون عمل جدي کوي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انزل من السماء ماء زينتها وسكنها اللهم انزل من السماء ماء زينتها وسكنها لا تقنط من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين